دا زمونږ سال دی په روژه کې په بس تش نسوار اچوي او چې کور ته ورشو یا چېرته سړه چای پرته یا سړه روټۍ پرته په خدای باور که دا روژه خوړل هم خاصه بس هغه ځان له کار کتل دي او منځ کې سوینه د لوږې پکې مړه شو په صرف کوژه مې دا سري بس سیټ ته به ناست او نسوار باچي اسلام بوس السلام علیکم. وعلیکم سلام. یلکه د خدای نیکبخته همداسې کار وکړه یو نسوار را ورځې تا ته روژه خور ښه خدای دې تبو برباد کړه روژه خور خو ستا پلار دی خو دا څه باندې ووایم الیا زما پلار نه ولې د خدای نیکبخته دا ما چې هغه ځایونه لیدي واده جوړه کوم دی واره د ځان نه لګي مړه نه جیب کې خو د ما د کال 12 پیسې نسوار پراتي جیبونه مې مه لټوه ګوره اسلامي یو خبره ته کوم دا بلګې روجې دي او روجې مه خوره ښه هغه بل دې څه که چانسي څوک هغه دې چاته خوراک پسې ډوډۍ لېږلې دي اتلې پنډۍ کې په هوټل کې کار کوي په دې روژه کې او په هغې کې خوراک پرې وي ښه خوراک پکې دی او ته چې ما ته وایې چې ته روژه خور یې نو ستا دا پلار روژې نه خوري زما پلار روجې خوري زما پلار سپرک سړی دی ښه مشر سړی دی روجې ته خورې ته زه ما پرېږده یم ستا پلار روژه خور دی خبرې راته غواړې بلکل نه هلکه غواړې ودار وکړو ښه وایم زه ځم او په ټول کلي کې اعلان کوم چې اسلامي روجه خور یاره خو ستا د خولې نه دا خبره ووتله که نه او ته ما په دوه میله ټوپک کې کېنښودې د کارتوس په دی او دا مخامخ توپېدان مې د باندې ونیوي نو زما نوم به مستوي وایم زه بیا پسې مو سوارده چې پته ولګي چې څه چل دي او تا خو ډارې مرچکي خان ته یادوم ورځم وپسې پرېږده مرچکي خان اما ته څه هم نشي ویلې زما نوم اسلمې دی او زه چې کله غلط کار کوم نو زه ډېر په شوق سره کوم زه د چا نه یېرېږم رایېرېږم د خدای نیکبخت عبادتونه وکړې تلاوت وکړې تراویح وکړې تراویح کې وروسته وروسته تښتې په خپله ډېر نرۍ کیډیا په خپله ډېر نرۍ زه شکر دی په دې روژه کې مونځ هم کوم ښه یو خبره ته کوم مړده کیه که خو بیا دې دا خبره کړو نو غره ښه به ښه زه به اعلان کوم چې ما زه څوک زه به ستا زور وګورم خو تا باندې ما خپې کېنښودې که نه او پر یې غټ ځای مې نه دا کولمه راونیسو زما نوم به مستوي خلک وایي روژې سختې دي سختې مونږ خو نیولې هم نه دي او خلک وایي روژې سختې دي او ټایم نه تېرېږي او مونږ هم ټایم نه تېرېږي که نه هلکه جمکي راشه دې خوا څنګه چل دی خان خیر دی څنګه سودایي شو چې ځان سره خبرې کوې که نه نه بس والله څه وکړو سودا کېږو به نه دا راته ووایه که نه چې روجې موجې نیسې که نه روجې څنګه دي سختې دي که اسانې نه نیسم یو بوتل مې وڅښو دا ولې ولې نه نو دا ته ښه کار کوې چې دا روجې نه نیسې یو بوتل مې وڅښو خیر تږي وم ډېر زیات تږی بیا خبرېږې نه هر څه دی او تا د بوتل څکې بس څه وکړو هلته اسلمۍ اسکي نه اسلمې خو به سیند ته هم داږي نو څه کوې ته هم سیند ته وردانګې څه وکړو خامخا یو ملګری سره روژه خوري بیا به خامخا به سره خوري یاره لکه ګورې هسې ګډې وډې وایم او روژه ده اوس به دا خلک وایي چې لیونی شو او ګورې د دې مخې نه مې پناه شه ګورې روژه ستا که زما ده روژه زما ده ستا خو نه ده ته نه وایې چې ما بوتل وڅښم زما دماغ خراب ما دماغ خراب ټلفون باندې نه پوهېږي یو څو ګوره یو دله نه ده که نه چې سړی به د خپې د لاندې کړي Ya dawem su خوشتر است نه مونچکونه چاستی Bruh. Kami yang mencewut pekala raja kat terata. Woi, dia kau punya tu bata. Sama nak kau dia sama korko. Pajaru dia wal baga. Cari waktu biar terapa idasi. Pajaru wal baga. Anak biara banjir 10 lagi je bebe. Woi. Ya, dia paras. Dia pencewut yang mata-mata dua itu cerita televi. Bebe, yang dah kau serang kana. اسلم دی او چانچی را ورغلم که نه نو وایم دا چې ګل مې څه شو چې بچې هغه پلار ترې پښمنې کړی دی نو بس وتې دی او ته دا راته څه ووایه غوځار مه کوه خبره وکړه متم غیب شوی وي چېرته تللی وي وایم زه تلم ما خو ځان دی ما وی چې مزدوري به وکړم بېبې له وه هسته کباب یوسم او سیوان به ورله یوسم خو بچو زه په بل غم وړېدم بېبې
یا بچه یا مده چې کار دی روژه ده ګورې چې روژه ماتې کړي راپسې ګورې بیا چولې او نو بیا راونړي راځه کنه خبره کوم درته راځه بس کېنه ستړي شوې بېبي داسې لږ دود ادا وکړه بچه ملا مې ماته شوه وایم بله خبره درته کومه اسلم او چانسي په بسکټو باندې لګیو که نه او زه پې د پاسه وړلم بېبي ما ورته ویل چې خدایم بیخ بنیاد وباسه تاسو دا روژې ولې خورئ یا الله توبه خدای توبه یې بچه په دې روژه کې روژه خوړه روژه خوړه ما خو ورته وویل وایم د خدای د عالمانو دا د ثوابونو میاشت ده تاسو په دې کوم روژې خورئ نو بس ما ورسره جګړه مې ورسره یو وکړه تپوس درنه کوم بچه یما یې بچه دا راته وایي هغه پلار خو به د روژې نه خوري دغه خبرې له خو راځم که نه بېبي وایم اسلم او چانسي سره مې جګړه وکړه ما ورته تاسو دا روژې ولې خورئ ما ته څه وویل او دا ستا پلار چې روژې خوري لډو بچو ما یا خدای پاکه جوړه کم روژې خوري وایم زه اوس معلومات کومه ورځم ورپسې دیرې ته به تلي او ما ته پته راغه هلته ملاستي یې بچه دقه حساب ده چې کار وکړه دا زبرګه میاشت او دې سړي ته ووایه چې ګورې روژې ونیسه صحیح ده بېبي وایم زه ورپسې ورځم ها د چې کار دی ګورې که روژې نه وي دې کور ته به نه راځي صحیح ده زه ورپسې ورځم خو بېبي جاړه مه بدې ښکاري نو دا چې ګور خو بیا به وښي چې ته ورته ووایم نو چې بیا د له کومه څنګه به دې وښي ښه ده لاړ شه واپس یو زر راځه صحیح ده زه ورځم ښه لکه مرته کیا سلام علیکم وعلیکم خاصم دی دې مسلمانه مګر دوه قدمه نشو غشتي په دې روژه کې او لکه دا ښکلې منډې وښې پته نه لګي چې مرتکي خوا ډېره غټه لانجه مې کړه ته راشه که نه دې خوا نه دا دې خوا چې داسې خطي که نه نو دا ستا جګړه وه زما جګړه نه وه یو بل کار شوی دی که نه مرتکي خانو څه چل شوی د خدای مې بخته اسلمي هلته ناست و روژه یې خوړه داسې او نو چې زه پرې رالم ورته مې د خدای ظالمه دا روژه ولې خورې نو ما ته څه وایي وایي ستا پلار چې روژې خوري نو بس لاندې وته م ورسره یاره بس لانجه مې ورسره وکړه پېښ مې مرتکي خان هغه راباندې مضبوطو سمې ووایمه زه خیر دې مردکې جاړه مخ خو دې ماله په ګوتو راغی ته به ووینې چې هغه عمل به پرې وکړم چې دې به یاد ساتي ګوره تا پې خپله غاړه ازاده کوي سړي ته به د مانځه وې د ښه کار به ورته وې ستا به ثواب کېږي نور د هغه خپل عمل دی خو زه هم داسې نه پرېږدم ودرې چې دې ماله کله په ګوتو راغی بیا بیا ته تماشه وکړي ښه وایم یو کار وکړه مرتکي خان زه وایم که نه پلار ته ورسېږه وکړه ماله خو هغه خو ټول ته یو غوږونه دي که نه پلار خو د هغه نه هم زیات کړي دا څه وې نه مړه چې څه لوبه ده د هغوی نه غونډه ورانه وایم زه اوس ورځمه غونجکور پسې زما په پلارم لږ شک دی ښه کار وکړې چې ورشه دغه مخامخ جومات ته به ورشي اعلان وکړه چې جمع نه خلک روز یو ویښ شرمه په دې اسلامي کړي زه به هم تقلا کړم ښه دا صحیح ده خو وایم خیال کوه دا چې خو دې دغه بل فلمي پاسي جنګي سرې هم ګیرې که زه ورځم چې کار یو مې پکې ګیر کړه بیا بیا ته تماشه وکړې نور خاصې مونږ چې ته د نیکۍ کار نه یې کړی الله پاک هم په دې وبخښي ای خی څه سختې روژې به وي اوه د ګرمۍ نه به مړه شو اوې په واورو باندې به م جګړې کولې یاره مړه خو د غرونو نه به خلکو واورې راوړي او یو بل به پرې وژل څونه ښکلې وخت راغی روژې څونه اسانې شوې اسانېږي به نه سلام علیکم بس دا چې ګوره د خدای نېکبخته په سربونو دې ورسربولو ما څه چل کړی دی تا څه چل څه راته ته ووایه که نه چې ته دا روژې څنګه خورې ووایه ته دې ودې خبرې کې ولې دا ته چا ووایې چې زه روژې خورم څه خوړلې یم ما خو سختې روژې نیولې دي د هر پسه کال روژې مې نیولې دي یو ورځ به چې کوم دی نو څونه ګنټې وه ښه وایم دا چې ګوره نو نه پوهېږم خو زه خبر شومه چې ته روژې خورې ما تا ته څه ووایې دا کلي خلک وایي دا خلک په څه وایي د کلي دا خلک په څه غوسه هر ونه کړي یو خلک په څه وایي د کلي خلک په هر څه وایي باندې دا الزام لګی چې روژې خورې دا چې ګوره یو خبره مې یاد ساته وایم ما ته اسلمي او چاچي راته ووایي چې داسې چلې که نه
دا په خپله روجه خوالې دي ښه دا د غل بچي دي د دوی پلار نیکه غله و ښه. دا د غله پیدا دي دوی په خپله ټوله په غلا پسې ګرځي آه. بیا ورته پکې روجې وخوري اوس یې په بل لاړې وایم دا چې ګوره ها. بسکټ یې راغوستو هغه یې خوړلو ما ورته ویل چې د خدای ظالمانو دا یو کال خوراکونو که دا یو میاشت ته تاسو روجې نسي نیوي خبره کوه نو ما ته څه وایي ها. وایي دا ستا پلار چې روجې وایي او تا ورته څه نه وي نو ما ورسره جګړه وکړه هسې جګړه وکړه جو بنم خو اولو خړولو ښه. دا چې ګوره جا دمه جا دمه په دې خخته د مخو کوه وایم وایي دوه کسانو زه یې سم وټکولی به ښه دا تا د لاسه ما د لاسه ولي اوس مې ته مو وښې ما د لاسه ولي نو ستا په سر مو ورسره جګړه ونه کړه او رښتیا دا خبره دي او خیر خلک جګړه کوي دا یو بل پچا وایي که نه او که نه دا چې ګوره ها. ما له روژه ماتي کې دغه راوړې ښه کچالانو او وچړي پړکوسو او لرې په خیر یې پسې ولې خچک نشته نه بیخي یو زړه ډکې نشته او یاره دا چې ګوره ګیسونه هم نشته دا ګیسونه وایم په روژه کې ګیسونه نه راپرېږدي نه 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 ولې څنګه چې بجلی والا بجلی بنده کړي هسې ګیس والا ګیس بندوي ښه او یو کار وکړو که نه څه زه به لاړ خسک به راوړم کور ته به اوسم څادر به یوسم صحیح ده نه نه بچی داسې خبره ده که نه ته کښېنه ته هلکې ښه د روژې مازغري ته جنګ به دا وګورې زه یم که نه مړه ما سختې سختې روژې دي ولې د غټ غټ کارونه به مې پکې کول دا څه وې خڅاکه دا ولل څه ته لکه وایي ته ځې زه به ځم زما دا جګون زنده‌باد زنده‌باد څنګه څنګه ده thank you very very much ولا دا چې ګول به څنګه دا چې خچو په کوجه کې خو چاته ماته نه وای چې زه خچاک لادم خو زموږه روزه را خپه شوی وي را باندې سادرم پاتې شو چې په ځانم راجولو نو خلکو به یې بل څه داسې کوم ظالم بچي تی خو دې داسې ټک وباسي هلکه بچې پاسه منه مالټې دې د سره لاسو کې نه مړه مالټې کوم دي لکه مولد سړون خو نه ما دا خو مې وړو له راغېستې کور ته وړم خبره وتره پاسه باید وځه باید وځه ته دا خو مې وړو له راغېستې نو د اسماتې به کوو دلته یاره شرمېږي نه ته دې غټې تنې ته وګوره چې ته روژې خورې صرف لږه مې سکله چې خوږې دي خو نه مړه دا خوږې وي نه که نه ښه او کله کله تروي ما یې دوکاندار راسره که ته په سکنه نه ماتېږي نه که نه ولې به نه ماتېږي نه، نه، ته روژې ولې خورې ته ماته ده ووایه کاکا تماچه مه روباسه که نه نه ته روژې ولې خورې ته تماچه مه روباسه نه نه روژې څنګه خورې ګوره تماچو خبرې نه دي که نه ګوره ته دا مالټې راځم ای بس ځم ما دې دواړه بیا یو ځای وخورې والله چې طیبه د مالټو سره ته به ما له مالټه راکړې او زه به تا له پراټه صحیح ده که نه مالټه نو که ما له یو راکړه تاوان دې راکړو نو نه خیر دي که نه دواړه ملګري نه یو هسې ګوره تا له به زه پراټه درکړم ځه ولو ما دونه غټه مالټه درکړو داسې دي یو بل راکړه بیا دې راکړه استغفر الله تاوان دی نو نه نه یو ته یو راکړه مړه لږ ډېره د کوم پراټه خو د کوم ته چې نیمه یې کړه یو مالټه به بله راکړې خامه نه بس ته مړه دا نه دي که پراټه غواړې نه بس د خدای بنده پراټه نیمه در کوم که نه خو به ته راکړه نو مالټه به در راکړه مه کوه بس دا ډېر شي یا دې خلته پراټه راوړي اصل نه مونږ نه خدا خدای که نه دا جوړ دې نه راکړه مونږ کې کمې راغلي دي دا نه دا لږه وایي سپین شي دا لږه وایي ډېر مال یا دې خسته خوند کوي ته خو یې چې ما ته وایه کله کله پروګرام به کوو پروګرام نه شي دا تا یې دوه روله وړم که نه واو زه به تاسو غږ دا ماشوم نه ماشوم دی دا ماشوم دا او شهزاد روجې خوري اوس به څه کوو
دا خو روجي خوري ته کور ته ده او زه به مردکي پسې ورځم چې پلار دې روجي خوري او صحیح ده زر واپس ورشه صحیح ده صحیح ده خدای دې بیخ بنیاد د خلکو باسي زما په پلار باندې اصل الزامونه لګوي اره که مشر سړی دی د خدای نیک بختو او تاسو وایي چې روجي خوري خو زما په پلار کې دا خلونه وته مردکیه څنګه یې خیمه ته څنګه یې هلکه ستا د پلار او شهزاده دلته روجي خوري دا څه وې اره که خدای دې بیخ بنیاد وباسه ګورې دا مخ په دې ما په دې خپل سترګې مانټې راغځې دلته روجي خوري ناستې قلارې بله زما په پلار باندې اصل الزامونه مه لګوه ښه ستا پلار دا ماشوم د ځکه روجي خوري ولې روجي خوري ښه هلته ناستې قلار روجي خوري ناستې ما په دې خپل سترګې ولیدې راځه ورځو پسې روجي خوري یا ګوره دا خبره دا وکړه که نه بیا به ګورې غوږونه وباسم او دا راته ووایه چې کوم ځای کې دي هغه دي ناستې هغه و د خدای نیک بختو تاسو په دې روژه کې روژې خورئ خدای ظالمانو ښکاري ته خو دا یو میاشت او دوی په دې کې هم روژې خوري ډېره د افسوس خبره ده چې پلاره خپلو بچو ته نصیحت وکړي او زه به تا ته نصیحت کوم شهزاده تا هم ورسره ځان شارکول لري د خدای نیک بخته زما پلار خو بوډا سړی دی ما دی کار نه کوي نو تا هم ورسره روژې خوړې دا پلار پراټه خوړل او هغې مانټې خوړلې دوانه به یو ځای شو دا چې په دارې مانټې خوړلې اخو زه مې نه ما خبره کومه دې ظالمانو تاسو هغه حدیث نه دی اورېدلی چې پیغمبر اسلام په یو ټوړی باندې خپه کېښود او ولي نه وي جبرائیل علیه السلام ورته وي په روژه کې چې چا په الله باندې ځان ونه بخو نو تباه او ذلیل شي هغه خلک و خدای ظالمانو جبرائیل علیه السلام خیرې کړي دي نبي علیه السلام ته امین دی تاسو څه کوئ واجبونه داسې کار وکړې شهزاده هم ځان سره کا چې شو جومات ته نه پل وکړې د خدای انساندارانو تاسو څه کوئ یا بچی ستا خبره ټیک ده خو مردکیه بچی داسې خبره وه که نه ما تا نه دا خبره پټه ساتلې وه هسې سکېده ناجوړ یم څه وې روژه ونیسم که نه بچی بس بیا خو به مې عمر ډېر لنډ شي دا بیماري خو تا باندې نه ده دا څه بیماري ده دا مې د ګردو بیماري ده بچی دا څه وې داسې څه دی که نه چې بس شهزاده زه به یم توبه به وباسو او روزي به نیسو صحیح ده دا چې ګوره نو چې ستا دا بیماري وه ما ته به ویلو ما به پیسې جومات کې ورکړې وې د خدای نیک بخته صحیح ده صحیح ده بس بیا نه روژه نه بیمار دا دا نیک بخت زه به سره کتم توبه مونږ هم توبه وباسو اوس نو څو خبره مې څه وکړه ځه ځه راځه باندې ګذار ته باندې